وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو خطرناک برید چې پکښ پاکستانی پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او بل خوا د ذبیح الله مجاهد مهم اعلان د ملا حسن اخوند او ملا برادر په اړه بشپړ جزئیات را سره همدغه ویډیو کې وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. وزیرستان کې 12 پاکستانی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ډیورنټ فرضي کرښې پورې غاړې شمالي وزیرستان کې د پاکستانی عسکرو پر پوسته وسلوال برید سوی دی چې په پایله کې 9 عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې په دې برید کې 4 عسکر وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې په ډیری اسماعیل خان کې هم پر پاکستانی پولیسو برید سوی دی چې په نتیجه کې یو پولیس وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. پوځ ویلي چې ټپیان روغتون ته لیږدول سوي دي او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. تر اوسه پورې د یادو دواړو بریدونو پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو تحریک طالبان پاکستان په وار پاکستان ته د مرګونو بریدونو خبرداری ورکړی دی. بلخوا سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د بدلولو ادعا رد کړه. د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه حکومت د رئیس الوزرا د بدلیدلو ادعا رد کړه. ښاغلي مجاهد پنجشنبه د اوري پر 4مه د یو ټویټ په خپرولو ویلي ریاست الوزرا مقام کې د بدلولو په اړه د ځینو رسنیو اوازې سمې نه دي. هغه په دې ټویټ کې زیاته کړې چې په کابینه او د حکومت په نورو برخو کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې بو ابوالحرام او نورو عربي رسنیو د ملا حسن اخوند پر ځای د ملا عبدالغني برادر د ټاکلو ادعا مطرح کړې وه. بو ابوالحرام مصري رسنۍ ادعا کړې وه چې د کندهار ناسته د طالبانو سرپرست حکومت کې د بنسټیزو بدلونونو لامل سوې ده. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.